الو سلام خیر دی نه نه ویښ یم حجره کې یم ها ښه زه صحیح شوه زه صحیح دی ښه بیا به سره زه سهار رابطه وکړم زه اوس میلمانه دي خو بیا یې وایه هلته اوسئ صحیح ده زه صحیح ده شاه صاحب اجازت دی کښېنه وړوکي سره کښېنه صحیح به بسم الله الرحمن الرحیم وکاس وروره بس انتظار مه کوه پروګرام شروع کېدو واله میلمانه راغلي دي اوس مونږ چې کوم پروګرام دی د محفل د حجرې نو هغه اوس مونږ باقاعده سټارټ کوو نن مونږ سره میلمه چې دی نو سردار علي سردار دی د پنجپیر او بل ورسره زمونږ ملګری احمد دی چې شاعر نه دی خو ادب سره مینه ساتي نو او دا پروګرام د مسافرو د خوشحالولو دپاره دی نو دی مونږ راغوښتی دی ورسره او دا دوه میلمانه چې دي دا د سردار علي ماما سره راغلي دي د دی تعارف به سردار علي ماما په خپله وکړي یو قاري صاحب اسماعیل نوم دی د پنجپیر دی دا د خپل تعارف په خپله وکړي السلام علیکم ټولو مسافرو ته زموږ د سایډ نه دعا سلام منظور کړئ زما نوم اسماعیل دی انشاءالله پنجپیر یم او قاري صاحب یم انشاءالله دا زموږ ملګری دی کشر ورور دی هغوی به سره خپل تعارف خپله وکړي جی السلام علیکم څنګه یې زما نوم خیر زما نوم هارون دی د شاه منصور یم دا زما ملګری و دوی سره راغلي نن دلته کې پروګرام دی نو موږ هم ګورو انجوای به کوو تاسو هم پروګرام وګورئ امید ده چې ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شي خو موږ سره نور ملګري چې دي نو دا دوه چې دي دا زموږ د پروګرام زاړه ملګري دي او نظر محمد غمګین صاحب خلپان او استاجي عبدالباعث او دا نورم ټول زموږ ملګري دي او په خصوصي توګه دا دوه میلمانه زموږ چې دي نبیل خان او واصف اندی د دې پروګرام دپاره د اسلام آباد نه راغلي دي نو موږ ورته هرکلی ووایو او دا نور نن پکې میلمانه لږ ډېر دي او ځای تنګ دی نو موږ سره به ملګرو په کوآپریشن کوئ او میلمانو له ځای ورکوئ او چې کوم د کلي کسان دي نو هغوی خیر د لږه ګزاره وکئ ښه اوس باقاعده مونږ د دې پروګرام آغاز کوو سردار علي ماما د پلیرب امیر صاحب د دې یو شعر نه درته ډالۍ کومه وایي مور راته ګل په سل کرته وایي مور راته ګل په سل کرته وایي دا راته ډېر د محبته وایي او چې کله ښځې سره مینه کوم راته دله او بې غیرته وایي اوس زه د دې پروګرام آغاز د سردار علي صاحب نه کومه چې هغه د خپلو مینهوالو سره خپل څه کلام شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم دغه د ټولو ناول ټولو مسافرو ته په هر هېواد کې دي باقي په خپل هېواد کې هم څومره زموږ دا پروګرام وڅوري نو ټولو ته د مینې سلامونه ډالۍ کوم او چې کوم په بهر ملکونو کې دي بهر هېوادونو کې دي هغوی خپلو مزدورو لوته دي نو دا مې دعا ده چې یاره الله پاک دې ثواب وکړي او الله پاک دې په خپل وطن باندې کړي نو کلام نن بیا زموږ په پېښور کې بیا څه بدرګي شوې ده خو دا به زموږ نصیب وي زموږ د هېواد بیا نن په اګریکلچر ډایرکټریټ باندې کسان ورغلي دي چالکان پکې شهیدان شوي دي پولیس پکې زخمي دی فوجیان پکې زخمي دي دهشتګر په خیر ټول مړه شوي دي بقول له دی خو الله پاک دې زموږ په وطن کې امن راولي او الله دې نور مونږ زموږ دا بچي د ظالمانو نه وساتي امین نو دې باره کې ما په پی ایس باندې یو نظم لیکلو چې کله هغه ډېر په 16 دسمبر باندې بچي یتیمان شو او نن مو د دې موقع مناسب بنن یو نظم یو وروکې شان یو څو شی نه وایم شروع برته نو
د دې شعرونو سرحد ته سان ده شعر دی چې تر څو به د وحشت په زولنو کې بندیوان یو تر څو به د وحشت په زولنو کې بندیوان یو تر څو به دهشتګرد پښتنو په وینو لامبي تر څو به مو بې وخته ترې غوټۍ د چمن لیږي تر څو به مو اغیار د وینو جام لکه شراب څکي تر څو پورې د ظلم سرې ګولۍ به په سینو خورو تر څو به شوګیرې مو د وحشت د شپې په غېږ وي تر څو به د ادامن پرختې په خوب ودې وي تر څو به په میچن د بدامنۍ داسې دلیږو تر څو به جنازې د شهیدانو زمونږ وځي تر څو به میندې خویندې مو په سرو سترګو جړېږي تر څو به وي د ساندو بازارونه دلته ګرم تر څو به مو په سرو لاسونو سرې ناوې کونډېږي تر څو به نازولي ګلالان به چمړه کېږي تر څو به ماتمونه د پښتون په کاله کېږي یا ربه عظیم ربه امن غواړو امن راکړې د امن فرښتې په پښتونخوا باندې راسه ډېر ښه ماما ډېر ښه وکاس خان چې دی د سعودي نه موږ سره په لاین دی ټول میپل ته دوا سلام وایي رحم زیب نور ماجد خان ټانکیوال ټولو ته دوا سلام وایي د سعودي نه او مدثر موږ سره چې دی د برازیل نه دی ټولو ته دوا سلام وایي او جیت اقبال استاد د انګلینډ نه وایي چې سردار علي ماما ته ډېر دوا سلام وایي او وکاس احمد چې دی انو دی وایي چې کاري صاحب ته ووایه چې د ټولو مسافرو دپاره خصوصي دوا د الله نه وغواړي ځکه چې د سعودي حالات ډېر زیات خراب دي او موږ ته ډېر مشکلات دي بالکل ټول رونه به راته دوا کوي کاري صاحب به راته دوا کوي او دا پروګرام چې موږ سره نن ماما کوم دی ستا دپاره نو دا حسین احمد د انګلینډ نه ستاسو نن پروګرام چې څوره خرچه مرچه د هغه هر څه په هغه باندې دي د چای پروګرام هم د هغه دی او ډاټا هر څه د هغه چلیږي ښه جي دا پی ایس باندې مې نظم لیکلو چې کله 16 دسمبر باندې واقع وشو پېښور کې دا هم د موقع مناسب سره نن حالات داسې جوړ شو د دې سرحد ته چې امن یا مخې ته سوالي نشان دی چې اوس مې د زړه په تار د مینې نغمه نه غږېږي اوس خو پیچې کړم د خپلې بربادۍ سندرې اوس د سرو شونډو د شینخال ذکر ته نه جوړېږم احساس زخمي فکر مې شل څه لیونتوب غوندې دی اوس خو مې پوه د جنون سره خپلوي جوړوي عقل شمکور د فکر دش کې په تیندک سر دی اوس مې د بڼ د مرغو ژبې هم ګونګی غوندې دي د ترنم د سوز سندرې تېنه وخت وروړلې اوس خو سپرلی هم دلته ګل زرغونولی نه شي په هره څانګه مې پرتې د شهیدانو غوښې چې یادېدو به د ښایست د خاکریانو وطن هغه جنت مې نن د جبر په لمبو ستی دی د چا ظالم سپېره نظر پې داسې غاړې وکړې چې د بختک او نوشیروان یادونه بیا تازه شو هغه ښایست د وخت د جبر په لمبو کې سوځي چې سمه دمه د زرتش آتشکده ښکارېږي نظارونه چې سیلګري د دنیا به راتلل څه ویسکاره پراته دي هغه منظرونه نشته نه پکې شور شته د بلبلو نه آواز د خارو نن یو تصویر د هدیرې د هغه ښکلی وطن د خپل وجود سورې هر چا سره قدم په قدم لکه قاتل د چا مرګ پسې روان مې ګرځي د دونګو غرونو شنو هغه واورینو څوکې د هر منظر نه چې خمار به د فطرت څڅېدو وچ یخوالی به د سترګو او قرار د زړونو چې په لیدو به یې هر زړه ته سکون ورسېدو په هغه غرونو هغه دنګې اسمان سیاله ونې چې هر نختر به د اسمان د مخ بوسه اغسته نن پې د مرګ د دیو قبضه د ژوند تاله واله دی یو تور ماښام د پراخور د زهرجنو لوګو نن پې د اور سکروټې اوري هر څه سوي لوي د دې وطن هغه ښایست لاړو تاله ترغه شو اوس پکې نه اورم د چا نه هم د ژوند سندرې د پارخوا پکې د ساندو بازارونه ګرم د بېوسۍ تصویر زما هر یو زلمي او پیغله لکه پرتی په مرۍ د عزرایل پنجه وي لکه د مرګ د بلا خوله کې د ژوند ساه چې اخلي د هرې ساه سره د مرګ د پیغام تمه لري ډېر ښه زما د ټولې پښتونخوا هغه ښایست چپه شو ځوانان مې مړه شو د بې ګوره بې کفنه پراته تور سرې پیغلې مې ساتور یو خوا بل خوا تښتي ورسره میندې بې پړونو د خپل کوره وځي چې په سینو یو لوی کړي نازولي بچي خویندو په ډوډو ګرځولي وو په لارو کوڅو چې دعاګانې به یې میندو د ښې ورځې غوښتې چې خپلو خویندو به سندرو ټپو کې ستایل و چې به مورې تل د سرې ډولۍ په تمه ناسته د حیا شال چې هرې خور به د خپل سر ګڼلو مټې د هر یو بوډا پلار او د اوږې ملګری چې په خفګان به یې د پلار د زړه دنیا روانېده هغه بچي مې نن په سرو وینالوان ته څه شو څوک یوه ګناه ښودی شي چې خطا یې سوه نو د نړۍ د وخت واکدارو یو تپوس کومه چېرته یو تنګ ایمان تېر کوي څه جواب یې راکوي تاسو خو ټول عمر د امن امن ذکر کوئ ژبې خو ستاسو ستړي کېږي نه په دغه ذکر که چېرې ستاسو نظریه کې امن دې ته وایي چې تیږه تیږه د وطن په وینو سره پرته وي چې ګټې لوټې د فطرت د ښایستونو تصویر هم چې سرتورې شي تور سرې حیادارې پیغلې
چې هر پیغله د خپل ورور که د پلار غم وجاري چې هر مور کم کټ تکي نسی نو درته په ویر او ساندو کې چې زوی که خاوند وستایي که پیرودونکي په رښتې سره ماشومان یاد کړي چې په هر لور د بربادۍ او تباهۍ تصویر وي چې په هره مرای ناسته مرګونه خپته نو خیر که ډاګیز نه وایي غوږ کې راته دا وایي خیر که ډاګیز نه وایي غوږ کې راته دا وایي چې دغه که امن وي نو بیا به بربادي څنګه وي ډېر ښه دا حاجت اقبال استاد د انګلینډ نه وایي تاسو له سردار علي مامادات درکړی دی او ورور د چای پروګرام چې دی نو هغه شوی دی هغه د حسین دی خرانګیز سلامونه وایي ټولو ته نسیم الوهاب د مارغوز زموږ ملګری دی ټولو ته سلامونه وایي او توکیر احمد خان هم تاسو له ډېر داد درکړی دی او استاد شهباز سینا مونږ به ورته واوم کوو تاڼې به ورته هم غږوو خو ماما لا د غم په دغه کې اړم دی انو ټول ورته غږیښی دی او نسیم الوهاب هم سردار علي ماما ته دعا سلام را لیږلی دي او دا دې ورکړی دی وکیل خان زموږ یو پوخ ملګری دی هغه هم ټولو ملګرو ته دعا سلام را لیږلی دي توصیف احمد اخترشید د امریکې نه او رحمزیب د دوبۍ نه موږ سره په لاین دي او ذوالفقار یوسفزی د کویت نه موږ سره په لاین دی او ټولو ملګرو ته دعا سلام وایي ښه اماد ملګری زموږ چې دی نو دا خو شاعر نه دی خو د ادب سره ډېره زیاته مینه ده او ډېرو څه ورته یاد دي نو دی موږ راوستی موږ وایي چې ماما له به دمه هم ورکوي او د ملګرو ته بس د مختلفو شاعرانو هغه کلامونه چې دي نو هغه به ورته دی وایي دا د خپل نه دي خو به هر حال ادب سره دوره مینه ده چې دوره یاد کړي دي ها اماد صاحب اول په ټولو مینوالو ته زما له طرفه سلامونه چې هر ځای کې خوشحاله اوسئ زه به اوس تاسو ته د تسکین مانیروال یو غزل وایي په نورو خپیږ دي او د ځان دپاره لار وباسي په نورو خپیږ دي او د ځان دپاره لار وباسي د چا په چا باندې سکار نشته خپل کار وباسي زړه صبرولو کې د تا نه یم ناکامه داسې لکه یو ړوند د شپې د ستنې سوم کې تار وباسي ډېر ښه لویه غوغا جوړه د یاره چې خبر یې که نه لویه غوغا جوړه د یاره چې خبر یې که نه سبا به ستا لیوني خلک ستا د ښار وباسي ستا محبت په مې د زړه نه یاره څنګه وځي ستا محبت په مې د زړه نه یاره څنګه وځي داسې به څوک وي چې شرابونه خمار وباسي نو تسکین و ساغه نه دی بیا یې تېر باسلی نه شي تسکین و ساغه نه دی بیا یې تېر باسلی نه شي کلي که هر څومره د سر په منځ کې لار وباسي ډېر ښه ډېر اعلی اماد یوسفزا و اماد یوسفزی او نظر محمد صاحب ته راځه خپل ځای له او دغه دا ښه اما د جاوید اقبال استاد درته داد درکو او وایي چې ډېر ښه اما د ډېره مننه او رنګیز احمد هم وایي چې ګریډ احمد الاولي مهرباني ډېره مننه د ملګرو ښه ماماجي تاسو خپل دغه محفل په مخه بیایي ښه نو د هلکانو دپاره به یو غزل وایم معنی غوندې غزل دی چېرته ده چې یو لونګین غوندې جانان پکار دی یو لونګین غوندې جانان پکار دی د زړه ټکور له خو درمان پکار دی او څوک پکې پاتې چې بېیاره نه شي څوک پکې پاتې چې بېیاره نه شي د ښکلو داسې یو باران پکار دی واه ډېر ښه او کله د ګوټ کله محفل د لوګي کله د ګوټ کله محفل د لوګي خمار احساس له خو سامان پکار دی او د بل ګریوان ته څه له لاسه چوي د بل ګریوان ته څه له لاسه چوي د احتساب اول د ځان پکار دی او پکې نفرت چې له نفرت نه وشي پکې نفرت چې له نفرت نه وشي د مینې داسې یو جهان پکار دی او په پټو سترګو اعتماد ښه نه وي په پټو سترګو اعتماد ښه نه وي په یارانه کې امتحان پکار دی او سردار ژوند چې شي بېیاره کله سردار ژوند چې شي بېیاره کله دا خو کدار نه وي زندان پکار دی ډېر ښه ډېر اعلی ښه وکیل خان ملګرو له داد را لېږلی اسفندیار خان وایي چې ټولو ملګرو ته دوا سلام او حسین احمد یوسفزی چې دی نو دی مونږ سره په لاین باندې دی او ټولو ته دوا سلام را لېږلي دي او حسین ستا پر کوم چې دغه تا مونږ سره څه کم تعاون کړی نو نظر محمد صاحب وایي چې زه هغه ته سره یو دوه خبرې کوم نظر محمد صاحب السلام علیکم حسین ستا ډېره مهرباني
او ستا چې کوم امداد کړی دی نو مونږ ډېر مشکور یو د هغې او انشاءالله مونږ دا پروګرام نور هم په مخکې به بیا و دغه شانته کې کله کله تعاون کوئ نو مونږ به هم خوشحاله یو دا خو د شریکې پروګرام دی نو هر ملګري له پکار دی چې مونږ سره تعاون وکړي ډېره مننه ښه او حنیف الرحمن وایي چې سردار علي ماما ته ډېر ډېر سلامونه وعلیکم السلام او ټول میپل ته سلام ستا سلام ورور راورسېد ښه او نسیم الوهاب وایي چې ډېر خلاله ډېره مننه ښه جي عماد خان زه ماما به لږه دمه وکړي زه به یو دوه کیتي وسوم ښه جي وای کنه وای ظاهر روغ یم خلق وای روغ سړی دی ظاهر روغ یم خلق وای روغ سړی دی ما د عشق مرض کې کړی باویړی دی خو بعضې وخت مې اشنا په تپوس راشي زه یم ښه به شم که خیر دا زیړی دی ډېر اعلی ډېر ښه او یو شعر دی وای چې د دوو دریو اشنا شي لړکوی دیدنونه چې په غلا شي لړکوی چې په لغونتې خبره مرور شي سمدستي که بیا پخلا شي لړکوی چې ځوانۍ کې خپه د خیر په ځای کې نه دي چې په تیرو مرمولا شي لړکوی وای مزه دا کوي چې پلار ته دادا وایي چې کوم زوی پلار ته دادا شي لړکوی نو چې خیرې درته کوي عبدالستاره نو سپېره ښځه که دنیا شي لړکوی ډېر اعلی جاوید اقبال استاد جی وایي چې د خرچې غم مه کوئ ستاسو ډېره مننه مننه بس دا داسې شوه چې تاسو موږ سره صرف د میپل کې حاضر شئ نو بس دا زموږ دپاره هر څه هر څه دي ښه ماما جي شعر دی چې ستا چمته چې راشم ماشومان راپورون خلي ستا چمته چې راشم ماشومان راپورون خلي او بار شو په یو بل نوی ارمان راپورون خلي نو پوه شوم چې په دار مې خېجوي دا غرغره دوانې پوه شوم چې په دار مې خېجوي دا غرغره دوانې او هر سهار یو نوی امتحان راپورون خلي او تندر کړي ګزار خواره جونګړه را لوسېږي تندر کړي ګزار خواره جونګړه را لوسېږي او ځمکه خو لا پرېږده چې اسمان راپورون خلي نو تا سره مې ناستې ته زړه کېږي مولا جانه خو تا سره مې ناستې ته زړه کېږي مولا جانه خو تا له چې درځم نو شیطان راپورون خلي او ډېر من دی او سکو ته شم دیواله د کوثر تکل چوکمه سکو ته شم دیواله د کوثر تکل چوکمه نو خپو کې دولنی شي دوزخیان راپورون خلي او پاتې بې ایمانه د کافرو پیغلو څنګ کې شوم پاتې بې ایمانه د کافرو پیغلو څنګ کې شوم خدای د که ذره بر ایمان راپورون خلي او نه د میخانې شوم د جومات کې چادر راکړلو نه د میخانې شوم د جومات کې چادر راکړلو هلته کې ساقي دلته شیخان راپورون خلي ډېر خدا بیا ووایه ماما نه د میخانو شوم د جومات کې چادر راکړلو نه د میخانې شوم د جومات کې چادر راکړلو هلته کې ساقي دلته شیخان راپورون خلي نو ګرم مې مختصب ستا نظر کې د سردار ولې ګرم مې مختصب ستا نظر کې د سردار ولې نو خامخا خپل کوم چې غلمان راپورون ډېر اعلی ډېر ښه ډېر زبردست او تاسو لږ ساه وکئ زه دا ملګري دي دوی ویل کیمره وګرځو نن دا میلمانه ډېر دي نو دا کیمره به لږه غونته کې عمر احمد ټولو ته دوا سلام وایي د ایرلینډ نه او په ایرلینډ کې راته د حجرې میپل جوړ کړی دی او مونږ دا نه محسوسوو چې مونږ په ایرلینډ کې یو او نور ملګري را سره ناست دي ستاسو پروګرام ګورو ډېره مننه رنګیز احمد د سعودیا نه وایي میپل له الله آباد لري او خدا دې ټول خوشحاله لري فرحان او ذوالفقار حسین ټولو ملګرو ته دوا سلام را لیږلي دي زهیر محمد هغه وایي چې ټولو ملګرو ته دوا سلام وعلیکم السلام خاما اماد
بس سردار علي صاحب پسې بستا نمبر یې ښه جی وایي چې غټ مې وې دوکان د پتاسو او په دې ښکلو مې خوړلې بې پیسو په بینچونو راته ډلې ډلې ناست وې خولې یې سرې وې د کوهستان په دنداسو او په نازکه خولې یې دا راته ویلې دا پسو دی دا پسو دی دا پسو خو چې د خپل شلیدلي جیب ته مې نظر شي ویم چې ځان مې تیزندي کړی په رسو و اقبال جانه تا په خپله یار خراب کړو عادتو چې د په غوړو هم رسو ډېر ښه دا اماد او وقار خان چې دی نو موږ سره د سعودي نه په لاین دی ټولو ملګرو ته دوا سلام وای حنیف الرحمن مرغوزوال وای امروز خان ماما ته سلام ستا سلام را ورسید او رحم زیب نور د دوبۍ نه وای چې مختیار کاکا ته سلام ستا سلام مختیار کاکا ته ورسید ماما زه مې پل بیا په مخه کې د کامنټس ته ګورم دا نه خلاصېږي دا به هم د هلکانو لپاره یو بدل و بل بس د هلکانو دپاره ښه دی ورته ناست هم هلکان دي چېرته چې په راج پوهېږو په رواج پوهېږو په راج پوهېږو په رواج پوهېږو په منصبه د مهاراج پوهېږو او د زړه د وینو په بدل یخلو د زړه د وینو په بدل یخلو د جابر حسن په بیاج پوهېږو او یو لاس کې سر بل کې مو زر نیولي یو لاس کې سر بل کې مو زر نیولي مونږ د خپلو په مزاج پوهېږو او د دیګر وینه په کاسو ورکوو د دیګر وینه په کاسو ورکوو د عشق د تندې په علاج پوهېږو او پټی ساتو د ننګ او پت پجامه پټی ساتو د ننګ او پت پجامه د پښتنې مینې په داج پوهېږو او هسې په پړک د کاڼي نه تېرېږو هسې په پړک د کاڼي نه تېرېږو موږ په نیلم او په پکراج پوهېږو او سر په تلي کې ځو د خپلو چمته سر په تلي کې ځو د خپلو چمته موږ د حسن په خراج پوهېږو او سرداره شور نه کوو ښکلو سره سرداره شور نه کوو ښکلو سره په چپه خولو په احتجاج پوهېږو ډېر زبردست او رنګیز احمد د سعودیانه وایي چې زیبر ماما ته سلام دې راورسېد ورور یې هغه ناست دی او ټانکوی ثوابۍ د دې هلک نوم نشته هغه وایي چې مختیار استاد ته سلام وایي ستا سلام راورسېد بارام خان موږ سره په لاین دی ټولو ملګرو ته دوا سلام وایي ستاسو سلامونه راورسېدل دانش کمر وایي چې ټولو ته سلام ټولو مینهوالو ته جاوید رور د انګلینډ نه موږ سره په لاین دی ټولو میلمنو ته وایي میلمنو ته خاص کار او ټول محفل ته دوا سلام او میلمه ته وایي هرکلی وایو ډېره مننه ښه نظر محمد صاحب دا ملګري لږ ستا فرمایش کوي نو زه له غوندې یو ټپکي پکې دغه که که نه د رنګ یو پته پکې چال که نو زه د خندا به پکې یو وم نو وایي دا اټه وټ چې جمع شي نو سوله او کیسه مې درته کوله دا اټه وټ چې جمع شي نو سوله کیسه مې درته کوله چې مونږ ماشومانو د یو بل ګاونډیانو رانیله به روانو دیوال وې په سوپیا کې نو سوپیا که به غورځوله او کیسه مې درته کوله او دا کیسه مې درته کوله سپی باز غلول کتری با جنگول د سټ نه بانیول کترو چې با جنگ نه کو له خېټه به ختنوله ډېر اعلی سپی باز غلول کتری با جنگول د سټ نه بانیول کترو چې با جنگ نه کو له خېټه به ختنوله کیسه مې درته کوله ډېر ښه او دې چې به غرمې شوې د خوب به نظارې شوې زمونږ به مزې شوې د بل چم کې بابا او مونږ چنه به ورته وله او کیسه مې درته کوله ډېر ښه او راجمه به واړه شو لوګو کې به ړانده شو په شور باندې کاڼه شو او ګوډۍ برې زمونږ ګوډاګي ته راودوله کیسه مې درته کوله ډېر ښه او زمانه نه د هیره او غټ توپ سره بیره و ټول به تې چاپېره د بیره کې یو ټالو ګلالۍ به پې زنګوله کیسه مې درته کوله ډېر ښه او غمګین نظره خو بس مونږ چې واړو نو د عقل نه ماړو چې ټول رانی بخلا شو نو چپل به په چاړه شلوله او کیسه مې درته کوله ډېر ښه ډېر ښه او ښه پرنس افضل خان هغه وایي چې ګوډ باعث خان موږ سره په لاین دی ټولو ته دوا سلام وایي او ماجد ټانکیوال وایي چې ډېر ښه خان جي ډېره مننه
او رحم زیب نور هغه ښه زیبر لالا ته سلام وایي سلام دې راورسېد ورور وعلیکم سلام او ښه ماما جي پروګرام ګوره ستاره دی تاله دمه درکوي بس چې ته مخې له راځي هر څه کوي بس دا شی نظام د امریکې د واکداران د امریکې نظام د امریکې د واکداران د امریکې او قابض مو په وطن دي پرکټان د امریکې او زمونږ د وطن شپولې سروي د زړه ورشو کې زمونږ د وطن شپولې سروي د زړه ورشو کې او پالي د زړه په وینو خنجران د امریکې او ندم نه ټوټکو شو نګیر په چاکوده کې ندم نه ټوټکو شو نګیر په چاکوده کې او سواره په نړیوالې د پیریان د امریکې او بل هر انسان د هر وطن د خټې ګوښتي دی بل هر انسان د هر وطن د خټې ګوښتي دی او انسان د بنړای کې په انسان د امریکې او کعبه دې روکشوي د تواب کې د سپین کور دی کعبه دې روکشوي د تواب کې د سپین کور دی او نن وګوره هر ځای کې د حاجیان د امریکې او د وس خبره نه ده دا زمونږ د مولیانو د وس خبره نه ده دا زمونږ د مولیانو او اسلام به راولي مونږ د مولیان د امریکې او زمونږ د تنوین په میخوارو باندې ویشي زمونږ د تنوین په میخوارو باندې ویشي او د ناس په میکدو کې مساکان د امریکې او پشان له د قارون بدی پاتال پشان له د قارون بدی پاتال کې ورو کېږي پشان له د قارون بدی پاتال کې ورو کېږي او ریبر چې کوم کوم شي حکمران د امریکې او کوي په پاکستان کې چې سغواړي دای حق ته کوي په پاکستان کې چې سغواړي دای حق ته او جاری د نن سبا د فرمان د امریکې او توهین د آزادۍ د ازادي کې دی توایو توهین د آزادۍ د ازادي کې دی توایو پراتیو په جاخه کې غلامان د امریکې او کوزيږي نه لا خېج د ګرانای د خامار زهر کوزيږي نه لا خېج د ګرانای د خامار زهر او دمګل را تناستي پاډوګان د امریکې او زمونږ په تانه وتړي کغواوي کوي زمونږ په تانه وتړي کغواوي کوي وی پروت به په پوته کې پیزوان د امریکې او هر مشر به زمونږ بوډاګي د امریکې مشر به زمونږ بوډاګي د امریکې وي او کوي په کرتبونه مداریان د امریکې او ملګرو د خيو ردي تمکم مشر نه وکړو ملګرو د خيو ردي تمکم مشر نه وکړو ویناس چې په وګوي شیطانان د امریکې او خاصیان بلوي واړي کې دا یقین لري ملګرو خاصیان بلوي واړي کې دا یقین لري ملګرو او کبیره له علاج کې ډاکټران د امریکې او سردار د وطن نه وسر د سوخای غوسکو سردار د وطن نه بسر د سوخای غوسکو او سر ته غوسویران نه یان امریکا ډیر اعلی اسف خان د کویت نه وای چې ټول ملګرو ته سلام شاجیان ملنګ وای ټول ملګرو ته او خاص کر غمگین صاحب ته دوا سلام او تاج نبی خان د سعودیا نه وای چې ټول مې پل ته سلام او مختار استاد ته مې سلام وای ستا سلام راورسېدو هني پرمان او شاجیان ملنګ او اسف خان ټولو ته دوا سلام وای او پروګرام ډیر ستاینه کړی دا ډیره مننه ها یو شعر دی وای څنګه اولې چې د زوړ طبخي ویختې کدارنګ زما د جانان مختې سو په یو تالي روټي ور سره نخري په نه خخ کولوم زما خوختې چې تا پوزه داسې برند سترګې ته به وای که د رزاړو مار چیندختې د بوسکې د دواړه لاس ته لتاویږي څه به وایم د مول ټیپوم بالختې انه خلک یار پسې ګریوان شوي ملګرو بلجانه ماشلولې پسې ترختې ډېر ښه دغه خلپان حیران د ملګرو سره څه شریک کوي یو غزل د شریکو ملګرو سره زړګي نن به د نګار ته نیسم زړګي نن به د نګار ته نیسم لږ د وریتو متا انګار ته نیسم آینه ما لاس کې اغستې نه ده آینه ما لاس کې اغسته نه ده آینه نن د یار سینګار ته نیسم او د بنګړو شړنګ سره بې خوده شمه نن به خپل ځان دغې شړنګار ته نیسم او د بڼو غشي د ویشتل نه کوي د بڼو غشي د ویشتل نه کوي د بڼو سوکې د سازګار ته نیسم او د جانان غمه حیران پرېږده که نه ستا په شاکولو لبه شونډې زه سیګار ته نیسم ډېر ښه دا و خلپان حیران ګل نواب ملګری د کویت نه وایي چې ټولو ته دوا سلام وعلیکم السلام ماما جي دا فرمایش ته دغه باندې هم راغلی کمنټس باندې هم راغلی دی
دا ملګري غوښتنه کوي او دلته هم دا ملګري غواړي زمونږ به رحماد نو کې تواورو تاسو دغه دا کوي حماده هغه تلم خار نه پرسان تا خو راته نه دی یادو زه دغه کړ وای نامه چا په وضوء خودي خرابستان ته بیګا په خوب کې تله او مخار نه پرسان ته ډیر ښه د غلبا چا نظام او د غلو ځان له وزیرو د لوخو د لرګو د اوبو ځان له وزیرو د غوانو او د میخو او د سخو ځان له وزیرو د خرو ځان له وزیرو او د سپو ځان له وزیرو خو په سترګه د سړي پکې چا نه کاته انسان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ته ډېر ښه وایي دا دلته څنګه میلوي هلته داسې عدالت و د هر یو غرضي سره په لاس کې حکومت و ورک شوی حقیقت و د دروغو سلطنت و قرآن به شو خوړلی په بدل کې شهادت و رشوت پکې بیخي حلال ګڼلی شو رحمت و موکه پکې د هر لوټ او تالیان سوچه نعمت و رشتې او تعلق او غم خادی وي سود او زیان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ته ډېر ښه رشوت چې به دې ورکه بدماشي به دې کوله دې پیل کا هغه پاس کا ماسټري به دې کوله قتلونه او ډاکې او لوټماري به دې کوله د سمګلینګ میلاوټ هیراتیري به دې کوله دوکې به دې کولې غداري به دې کوله وروره د عوامو لیډري به دې کوله اختیا پکې د پیر مذهب کنځلو دین ایمان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ډېر ښه په تخت چې به د ورځې کساب غوښې خرڅولې د شپې به په سپو جبې د چاړو په شان مګلې په خلکو ته مرض او ناعلاجه لګېدلې قاضیانو به په مفته کې خوړلې سپو سټلې هر ځای چې ختلې چې روس راولې یو ځلې ناراستو د اکبر باچا به خوند نشو وهلې یو رسم د ګس سره د ټوکي د راخکلو بل رسم روزانه د هر یوشي د ګرانولو خو سیر د اغستو او کیلو د خرڅولو چې سر مې ورښکاره که د سکمه جي دوکان ته بیګا په خوب کې تللی ډېر اعلی ډېر ښه وایي په خوب کې د زري بینکه ټیکټر په ما پسې 3 لاکه شولې قرض رجسټر او ما ته پکې شمار شولې په 10,000 کې زر وي نور د ایجنټ د ایم سی او منیجر په دې نغدو مې ځان له یو زوړ ټرک که برابر دا نیم د ډرایور او دا نیم د کلنډر هر چا به وي چې ګوره یاره نه وي نوزي خان ته بیګا په خوب کې تللی و مخان ډېر ښه نو جیل ته د املوکو تول کې لاړم په لانجه کې ټیم د ډګري به او د دالو په ناشته کې لپه کې شریف ته او بدماش ته په کاسه کې واړه مجرمانو په مزه او په نشه کې یو دیوال پیشي و خامخا و پاپته کې خوروره مونږه سیب لیدلی نه دی په موده کې په خوب کې به راته کله ناکله دی زندان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ډېر ښه احمد صاحب ډېر ښه په ملک کې چې دا څخه بنکاتي وي او جنجالو آډیټ مقرر د دې دپاره د پړتالو پیره به ورته وي را په شا کړی به یې مالو خدای سره حساب کتاب کول د چا مجالو د هر څه به یې روکړل په قلم کې کمالو ګیدړ به پیلالو چې پکې حضرت جلالو څه خلک تښتېدل عربستان او څه جاپان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ته ډېر ښه وایي پیشو پکې روک شوي وه یو ځلې د باچا نه نپري شوه د پولیسو رتاڼې نه را روانه شورو نشه ضرر شو د وکو د ابتدا نه راسر شو د ځنګل په لټولو سرګردانه کله د ځنګل نه راوته ستړي ستومانه د ځان سره اتي ورانیولې وه ورځوانه اتي به په ژړا شه او پیشو به یې وې ځان ته نو بیګا په خوب کې تللی و وایي خور په هره څانګه یو زیړ تار لکه د جالو د IMF ته ګوره داسې یو مثالو قرض پکې ترجمانې ماضي شانې حالو سود ورپسې ریبرې ترقي و کمالو وایي ځمکه یې چا نه لیده اسمان ته به یې خیالو سم لکه چې پرچم یې ستارو و هلالو هېڅ نو په ځمکه منوګرام ته او عنوان ته نو بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ته ډېر ښه څنګه چې د دې نظم ټپنه ختمېده داسې د قانون سره دپنه ختمېده روزانه وهلې شوه چاپنه ختمېده روره د نکلي روپو ټاپنه ختمېده سود ختم شوی مناپنه ختمېده ځکه په غربت کې اضافه نه ختمېده خلکو پکې یو بل تختاوه افغانستان ته بیګا په خوب کې تللی و مخارې نه پرسان ډېر ښه وایي په نیم کلي باران او په نیم کلي کې سوکړه وه په نیم کلي اختر او په نیم کلي کې روجه وه ژبه یې پښتو جالندري ترانه وه چې نوم یې محکمه وه نو د هر طرف اغله وه دفتر کې د بجلۍ خو د ډیوي لاندې تیاره وه د هرې یوې ډډې یوه ګرانه معمه وه ما ویل که زه په ویښه یم راغلی پاکستان ته ډېر ښه ډېر ښه احمد ورو زبردست ښه ده خلپان ته نسیم الله وایي چې ډېر ښه جاوید اقبال استاد جي دواړو ته داد را لېږلی دی
او شاجیان ملنګ هم ټولو ملګرو ته داد را لېږلی دی او نظر محمد صاحب ستا فرمایش راغلی دی چې کمپیوټر هغه ورته ووایه خو هغې ته به لږ وار کوي پښتونیار موږ سره په لاین دی ټولو ملګرو ته دوا سلام وایي او نظر محمد صاحب دا بل ملګری هم ستاسو دغه کوي فرمایش کوي او ښه مزایه شعرونه وایي راته یو څو وایي پښتونیار هم وایي چې مونږ ته یو څو شعرونه وایي او د پروګرام یې ډېره ستاینه کړې ده ډېره مننه محمد صالح د کډي نه ټولو ته دوا سلام او خصوصا سردار محمد ته دوا سلام ښه ماما جیزه چې کوم کمنټس ملګرو پاتې کېږي نو هغه به لږ وروسته واو خو ټایم لږ دی ښه دا د ملګرو په فرمایش باندې یو نظم دی تاسو پر سوابای دی اډه کې یو شینوګر لیونای دي دی یو ګرځي راځي دا پاغي باندې نظم لیکل شوی دی عنوان دې پیغله لیونای دا د وحشت د مرګونو حالات ښکار لیونای دا د وحشت د مرګونو حالات ښکار لیونای د وخت د جبر په لمبو کې د حصار لیونای د چې د چا د بڼ بلبل پریوار لیونای د پیغلتوب په نزاکت خمار لیونای دا چې بازار ته په سحر او مازدیګر راوځي د جنون په نشه مست په چکر راوځي لکه د بوت غوندې بې حسه په یو ځای ولاړه د خیرو ډکه څخیشنه چانجامه په غاړه دا په وتر او تر نظر کې په هر لوري ګوري لکه پالي د چا په لاس د نصیب توري ګوري د خپل مور د تر ټوټه چې لیونای پته شوه د خپل کالان منځ پاتې بازارۍ پته شوه بل بند شي د مخ سرخي د تنه وخت په بېدردۍ تړلې د مخ سرخي د تنه وخت په بېدردۍ تړلې لکه ګلچین یو نوخې د شان غوټۍ تړلې د شونډو ترونه مسکا د ګډای تړلې د په دنیا کې دنیا د ملالای تړلې کله په سوچ کې ډوبه کله خندنای غوندې شي چاپېر وګوري او تر شي مسکای غوندې شي کله خیرونه لوپټه په خپل بل خوره کې د خیلات ګوته مسواکای په شونډو سرو خوره کې کاری ګیده د چا په تمه د چالار ته ګوري لکه یو خپل مصور چې خپل شاکار ته ګوري لا د ماته په تقدیر بریالی شوی نه ده لا جوارای کې د نصیب سریالی شوی نه ده بل بند شي د چې د کوم د نه راغلی د کوم کور حیا ده د چې د کوم د نه راغلی د کوم کور حیا ده دغه د خوږ ذکر قرار د زړه ټوټه د چا ده د چا غمونه خوري ملګرو که نغم په شا ده او که په جوبن کې د جنون په نور هو هوا ده کله په غلا کله په زیر نظر ارچا ته ګوري په هر نظر کې یو سوال د چرخوا ته ګوري خو داسې سوال چې لا حل د چا سره نشته دی ځکه تړونې په دنیا سره نشته دی د خپل نصیب سره په جنگ د جنګیږي بلا د لیونتوب په نشهید ټال زنګیږي بلا د خپل نصیب سره په جنگ د جنګیږي بلا د لیونتوب په نشهید ټال زنګیږي بلا خدا سے نه ده چې یوازې د بس دا لیونی زه لیونی ته لیونی ټوله دنیا لیونی اخیری بند شي دا ډېره ښه ده د چا ښه او بد کې کار نه لري دا ډېره ښه ده د چا ښه او بد کې کار نه لري بېغمه خوري بېغمه ګرځي په سرکار نه لري غلام نه د چا کار ته په سرکار نه لري د کلندر منصوري پر واده دار نه لري زه خو دا وایم چې دا ښه د لیوني مونږ یو وړانده په عقل او شعور یو غرسني مونږ یو نن خو د روغو د نړۍ نقشه ته نور کړله بربریت دا منسپینه کرخطور کړله جوړې ارخوای غرغرې کړي چې دنیا سوځوي د خپل لاس خپل سکون خپل حیا سوځوي نو لیونای دا او که نه یو مونږ ټول لیوني درانه دی یو بل نه پارسنګ یو په ټول لیوني ډېر ښه ماما ډېر زبردست ښه کاري صاحب بوای څه ښه ښځه روم مونږ سره د پروګرام کې دی او دی هم د اسلام آباد نه د پروګرام له راغلی دی او او استاد وایي چې زه د ملګرو سره د عباسینیو دغه شعر کوم دا د اوړي یو ټک کړه غرمه وه په فضا کې د لوګو وریځ خوره وه په سړکونو د ورونو زرغونه وه د ښارلویه چوراها کې باتې سره وه زه هم دغې سرې باتۍ سره ولاړم شنې باتۍ ته زه ولاړ په انتظار وم یو ماشوم مې غلی غلی راغی خواله د عمر په ګرانه شپږ کاله د یو ترخ نه یې راځونډه یو تیلی وه دغه د دې ماشوم ټوله دنیاګۍ وه
په یو لاس کې ډبې پکې انګارو په بل لاس کې به بوج خواري زارو او دې اواز یې لیوانې کړم سپېلنې کړم چې وې کاکا سپېلنې ته روږدې کړم ډېر ښه ډېر اعلی ډېر ښه ښه شاه جیانه نظر محمد صاحب به درته وایي خو دا میلمانه مونږ راغوښتي دي نو دا پروګرام د دې میلمانو دی او زرنواز هم وایي چې ټول محفل ته سلام ماماجي د دې اصول زمونږ خپل دا دغه دی چې لکه کوم پروګرام د میلمنو نو دی به دمه درکوي خو پروګرام ستاسو دی ښه جي نورانکار نو باشم چې پښتون یم نورانکار نو باشم چې پښتون یم خو بدماش ته په بدماش یم چې پښتون یم او یم یو خو بیا د جنگ میدان کې ګوره یم یو خو بیا د جنگ میدان کې ګوره 250 باندې د تاش یم چې پښتون یم نو آذری سنم کوم جوړ لو چې ګټي اقبال خان آذری سنم کوم جوړ لو چې ګټي مصور یم څنګه تراش یم چې پښتون یم او درازونه مخبري لرم پزړه کې درازونه مخبري لرم پزړه کې داسې نه د چې راسپاش یم چې پښتون یم ډېر دا وګر یم د امونه تر بولانا دا وګر یم د امونه تر بولانا هم د دې چترال کې لاش یم چې پښتون یم ډېر ښه هیڅ یو تور د نامردای را باندې نشته هیڅ یو تور د نامردای را باندې نشته د غیرت په بو واش یم چې پښتون یم ډېر ښه نو پروت د مرګ د بلا خلک یم سردار پروت د مرګ د بلا خلک یم سردار خو بیا هم شاش بشاش یم چې پښتون یم ډېر ښه اماد ولی بینور تصویر ښه جي زما د زړه په تاج محل کې یو بینور تصویر زما د زړه په تاج محل کې یو بینور تصویر له سمودین سرندور شان مرګي حال پروتو ما به چېړه کله ناکله خو للګل بناستو په هیڅ جونس به خبره نیمو نه کړه بر اسمان ته به په بکو بکو غلي کتل کله ناکله به ناخواله شان خندا وکړه زهرجن شان مسکا به پسترګو کې وا تر عکاسي به د بخشت د لیونتوب څخه ډېر ښکلی ما به ډېر سوالونه وکړه خو بس غلب وو ما د جواب به د یوې خبرې هم رانه کړو د وخت په تارې دواړه شونډې وې ګانډلې پرتې د چوپتیا مهرې په ژبه لګېدلی پروتو ډېره موده دغسې تېره شوه په دغه حال کې د ده په سترګو کې رڼا د خوشحالۍ رانله بیا ما په ده کې مصممه اراده وکړه چې چېرته طبیب له بوځمه چې علاج وکړي باید چې ښه شي د تابناکه ژوند جوګه وګرځي بل به زما د تنهایي ملګري هم پیدا شي ما بیا په ډېرو طبیبانو باندې وګرځوو خو څه فایده ونه شوه هغسې رنځوره پروت و بیا اهتمام د موسیقۍ مې ورله هم وکړو خو ما په دې رو د نغمګرو باندې وګرځوو ما پسې ډېرې چارې وکړې خو بېسوده غوندې نه ټنګ ټکور او نه دارو پسې اثر وکړلو آخر کې ستړی شوم یو شپه مې ترې پوښتنه وکړه وایه رښتیا راته تا څه غم اچولی زړه ته په جړغوني شانواد یې راته داسې وویې چې ته ما پېژنې زه څوک یم او ارمان مې څه دی ما جواب ورکړو چې بس دومره دې زه پېژنم چې دا ځل نه ته زما د زړه په کور کې اوسې خو تا د یو خواهش غوښتنه هم له ما ونه کړه پوهېږم نه د کوم ارمان غم د بې وخته وجې دی هغه موسکی شو ویلې نور سره درله نه خوږوم خو بس په لنډه درته وایم چې زه څه غواړم او بله دغه چې زه څوک یم نو بله دغه چې زه څوک یم نو دا مې واوره زه د ارمان نیکه نوسی د ارمان پلار زوی یم زما نامه د ارمان د هر پښتون ارمان یم چې له صدو نه بس په دغه انتظار کې اوسم که زما ژوند غواړي او ما له خوشحالي راکوي نو دا خبره مې اشنا د زړه په غوږ واوره زما علاج په ټنګ ټکور او په نغمو کې نه دی ما په دې رو د نغمګرو باندې مه ګرځوه نه په خوږو ترخو دارو د چا طبیب پکېږم ما د علاج په طبیبانو حکیمانو مه کړه هو وی که په سوال منت جرګو یا په بله چاره نو بس راپورته شه اشنا ملا د همت وتړه زما ارمان هم لوی ارمان د بس د امن ارمان ما له سورجن سره ډولای چې د سپین امن راوړې ما له سورجن سره ډولای چې د سپین امن راوړې ډېر ښه ډېر ښه ماما ډېر ښه اماد خان وای ښکلی چې کله په یارانو ورشي لکه چې نیک په نوکرانو ورشي کټو بړستنې پرېږدي زی په تېښته لکه چې روس په کابلیانو ورشي وای د نر زامن په دیوالونو دانګي لکه ګیدړ چې په چرګانو ورشي که وړاندې تختې خو په روستو ګوري لکه اوښان چې په سنډګانو ورشي توره تې مه غواړئ خوراک یې ګورئ لکه سنډا چې په ګوپیانو ورشي وای خدای ګو شیطان نه دومره ویرېدم لکه ګمراه چې په حاجیانو ورشي نو عبدالستاره خامخا به مني که یو جرګه د مشرانو ورشي ډېر ښه ډېر ښه اکمل صاحب ټولو ملګرو ته سلام وایي
ما یې قیامت خو کېږي راځي به کله ډېره ډېر زړه کتاب و زرنواس مونږ سره په لاین دی ټولو ملګرو ته دعا سلام وای خلپانه د ملګرو سره سو شریک کا بیمار یا بدل دی به بل دغه لروري بل دغه لږ تیاری وکړه خاوند نظم دی ملګرو سره شریکوم اوسګار به ور وخت چې په کاکا صاحب ته روانو چې تاسو جنکۍ وئ مونږ کله هلکانو غرمه چې به روټۍ وړه غرمه کې به یو ځای شو بالن سبزی به وشو کول پټو کې به یو ځای شو ساده ښکلي وختونه و یو ځای به را روانو چې تاسو جنکۍ وئ مونږ کله هلکانو ډېر ښه کول به پټ پټوڼي چې تر ډب توره تیاره کې روټۍ چې به مې وخوړه یو ځای به شو تیاره کې د ورځې به سم دم و ماسخوتن کې به ډېر روانو چې تاسو جنکۍ وئ مونږ کله هلکانو حلوا به په دیچکي کې انغري باندې پرته وه بیبې به ښه توده خپله کمبله کې پرته وه مونږ ټول به ترې چاپېره وو چې کله به بارانو چې تاسو جنکۍ وئ مونږ کله هلکانو ډېر ښه شوکه درته خوشحاله او روجې ته و خوشحاله روجه کې مو مطلب نه و اختر ته و خوشحاله په هېڅ نه پوهېدو به هغه څنګ ښکلې دورانو چې تاسو جنکۍ وئ مونږ کله هلکانو ډېر ښه امادو جی ها وای په مزه راځه په منډه نه صرف سپینه کوکۍ غواړم لنډه نه ته چې سیرې ګریوان ګرځې غم به جوړ کړي سینه پټه ګرځوه بربنډه نه وایي تش د لاسو ستړی مشي مې خوښ نه دي مخامخ غېږله راځه په سنډه نه نور په هسې یکو بکو نه پوهېږم لکه غوا دې د توم په ونډه نه اننګو ته چې د ګورم پاو دي هسې توپ باندې ویم په کنډه نه نو بس زما عبدالستار داسې طبیعت دی یار مې سپک غونته کې لګي سنډه نه ډېر ښه ماما توبه واده پکې چېرته کې راغلی کوم یو میخانې نه مې توبه کړه نظر محمد لاله زدی به سردار ماما بلګرا کاپی چک کی ها ماما زه دوی دا فرمایش کوم دا خو ډېره زړه کیته ده دا خو چې د سور انقلاب په وخت کې دا لیکل شوي چې کله کابلیان دلته راغلل چا وی قیامت خو کېږي خو راځي به کله چا وی قیامت خو کېږي خو راځي به کله ما وی راغلی دا خلک پریشان نه وي دی د وی نو بیا خو جوج ماجوج او ما ونه لیدل ما وی که مکله دا راغلي کابلیان نه وي دی ډېر ښه ماما زړه کیته چا وی قیامت خو کېږي خو راځي به کله ما وی راغلی خلک پریشان نه وي د وی نو بیا خو جوج ماجوج او ما ونه لیدل ما وی که مکله دا راغلي کابلیان نه وي دی ډېر ښه ماما جي ډېر ښه راج به وي د غوړو دغه سپور د کلي وباسئ راج به وي د غوړو دغه سپور د کلي وباسئ او یسپین مخ پورته شي دا تور د کلي وباسئ او ګډ د پکې شور چې د نفرت او د ذهني ناسور ګډ د پکې شور چې د نفرت او د ذهني ناسور نشي به لږ سکون خو دغه شور د کلي وباسئ او سرې شونډې چې ګرځي تل زمونږ د تن وینې څکي سرې شونډې چې ګرځي تل زمونږ د تن وینې څکي نو وکئ په توکل دا سړي خور د کلي وباسئ او دا چې زیږوي د شر دپاره بدرنګي کوي دا چې زیږوي د شر دپاره بدرنګي کوي دغه د روانکارو بچو مور د کلي وباسئ او ټول کله را یو شی لکه وي د یو کاله خلک ټول کله را یو شی لکه وي د یو کاله خلک بس خو د نفاق دغه پیغور د کلي وباسئ او ژوند به یو بېسوره مرګونی سندره جوړه شي ژوند به یو بېسوره مرګونی سندره جوړه شي او دی بنګې رباب او ټنګ ټکو د کلي وباسئ او دا شعر دی چې دا د ډالیاکوم پکې دی بیا به په خطا هم کابلې دلته کې نه راځي بیا به په خطا هم کابلې دلته کې نه راځي او بس خو که د موږ دغه شکور د کلي وباسئ او آخري شعر چې نن دغه جرګه د کلي ټولو ښکله کړې ده نن دغه جرګه د کلي ټولو ښکله کړې ده ورشي دا سردار خو نن په زور د کلي وباسئ ډېر ښه ماما ډېر ښه ماما ایلال احمد څه شه
ورشه وبرهره بچه تلی شي سردار ماما یو دا کې دا چې دا چا ویلې وای پلار مو راغلی ما که نه مورې زنبورو ټول مړو وټونه واچول دا خو راته نه شي دا خو دا کېدی چې د ما خیال شي د پلره باندې خاماد ځه ټیم مو تقریبا وخت سر ته رسېدو واله ښه خاجي وای کنه وای م دشمن د چا د سر شه مسوک یار کی دوست د دوست د لاسه مړ شي په اعتبار کې زوړ سے کله وسنه اشنا بسکی خامخا به دی پرېږدي په نیملار کې وای زړګي ته شپرنګ دوکه نشي ما باسي د کمسلو تابعدار کې وای لیونی سوکای د شنډونه مکوا دوی به سکی چې تور نوی پلار کې کازار د لخواري ور سره وکي سمیدل نشي کوګ لرګي په بار کې راشیلب غونته زمانه تاسو کوي درې مرز د چلګیای مبيګار کې کلنن کله سباره ته نیټه کې لا ترسو پورې بیم په انتظار کې وې شاعر عبدالستار دوستان پرېږده کدوان هم نه دي چې جوړته نه اچار کې ډېر ښه اسحاق باچا مونږ سره په لاین دی د سعودیانا او شاهجان ملنګ اسحاق باچا ټولو ملګرو ته دعا سلام وایي او د پروګرام ستاینه کړې ده رحم زیب نور چې دی مونږ سره د دوبۍ نه په لاین باندې دی او پروګرام ګوري ګلولي د دوبۍ نه شهاب احمد د دوبۍ نه رواز خان د دوبۍ نه دا ټول ملګري وای مونږ په میپل ګورو ټولو ته دعا سلام ډیره مننه نه هغه د څوک استاد راغله دا جمشید فرمایش ده نه دا ته څوک دا کوي دا به خبر نه او ها وام دوکه شوم ملګرو یو ویزه مې واغستله او ما کور ته راوستله دوکه شوم په خپله د لیکو د ازله خالي نه وه د چله بې نمبره غږېدله ما کور ته راوستله شروع یې کړې نارې د یو بله تېرې اوازو د سپیرې د واک پرده به اشلوله ما کور ته راوستله په دیو کې یقین د پچو مشین کتار به د پچو چیله به تاوېدله ما کور ته راوستله واړه چې شو خبر په ټولو شاختر پوره راغی لښکر د ایموګي نه پرانیستله ما کور ته راوستله وړو بوتله له سرله د دې کاندې کمبرله یو څو څانګې کړې ماتې دا پیسم او پړسوله ما کور ته راوستله خوشحاله شوم ډېره کپیو کې یو سیره پیالۍ برابر کړل چې مونږ ولشله ما کور ته راوستله ایمان په بیزې شوم طلب کې د ویزې شوم غمګین نظر ته خلاص چې چاړې پر راخله ما کور ته راوستله ډېر ښه دا نظر محمد غمګین صاحب او د پروګرام ټیم چې دی نو هم تقریبا کریم دی او د سردار علي ماما نه به د اخري دغه چې دی نو کلام واورو او بیا چې دی نو بیا به پروګرام څوک ښه هغه خو یاره دې کې نشته هغه دا شعر دی دا څوک وایي خضر وایي ښه زه صحیح ده شکر الله ته ډاله کوم نور ټولو ملګرو ته ډاله کوم صحیح ده جی مهرباني چې ورانه د دنیا کرا ببله دنیا جوړه کړه ها ورانه د دنیا کرا ببله دنیا جوړه کړه او دا ډکه د غم دی او بې غمه دنیا جوړه کړه نو دلته ستا بندیان د بندګۍ نه ستا انکار کوي دلته ستا بندیان د بندګۍ نه ستا انکار کوي دا شو د بندیانو بل خپله دنیا جوړه کړه نو دلته څوک حاکم دی څوک محکوم دی څوک آقا غلام دلته څوک حاکم دی څوک محکوم دی څوک آقا غلام نه چې وي تضاد پکې یو سمه دنیا جوړه کړه او دلته کې دردار خلک نادارو ته کتې نشي دلته کې دردار خلک نادارو ته کتې نشي نو خوار غریب مخلوق له یو بیا د دنیا جوړه کړه او دلته خاوندان د محلونو د خدایان ربا دلته خاوندان د محلونو د خدایان ربا نو بله بد د خټو بې محله دنیا جوړه کړه او دا د فرعون حامان شداد او د کارون دنیا دا د فرعون حامان شداد او د کارون دنیا نوی ظلم دور چې پکې دغه دنیا جوړه کړه نو وایم د سردار ربا په کار کې د کار نه لرم وایم د سردار ربا په کار کې د کار نه لرم خواته مې خیال لاغه یو بدل دنیا جوړه ډېر ښه دا سردار علي ماما د پنجپیر او مونږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې د دوره لنډ تنګ او په مصروفه ټیم کې خپل وخت وباسه او مونږ له ټیم راکړه ډېره مننه ماماجي او د ټولو مسافرو د طرف نه ستا ډېره مننه تا ته ډېره شکریا او اخیری کلام دی دغه اماد صاحب
خپل اخیری کلام چې دی نو د ملګرو سره دغه کا وای کنه وای ستا په غم کې شي اوږده د هجر نایټ ستا په غم کې شي اوږده د هجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ زما رنگ به ولې یلو یلو نوي زما رنگ به ولې یلو یلو نوي چې د یار مې اننګي دي ریډ اینډ وایټ که زه هر سهار سوی یم که ته هر سهار سوی زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړه تمام نایټ ایوری ډے دی په کوڅه باندې تیریږم د نقاب نه دی بهر که دا مخ وایټ هغه ډے په ما اختر وي زما یاره زما په سترګو ولګي ستا برایټ یوه ورځ مې په دیدن باندې کفل ګینې د اکبر زړګی د غمه کوي فلایټ ملګرو را روان پروګرام کې نسیم الوهاب صاحب چې دی نو هغه به موږ سره میلمی او نسیم الوهاب صاحب اوس موږ سره په لاین هم دی نو که هغه زموږ د غږ اوري نو ورو ستا را روان د جمعې په ورځ باندې په باندې 8 بجې که خیري ستا پروګرام دی موږ سره او بل ملګری چې دی نو د هغې انتخاب به علیم او نظر محمد صاحب کوي انور شیر اوس راغی هغه موږ سره په لاین شو ټولو ته دوا سلام وایي ډېره مننه اکمل زیب او وکاس احمد ښه ټیک شو وکاس خان الله دې ټولو مسافرو ته خیر پیښ کړي او خدای دې ټولو په خپلو نیکو مقصدونو کې کامیاب کړي او کاري صاحب ته مې ستا خبره ورسوله هغه به هم په خصوصي دواګانو کې ټول مسافر ساتي ښه اماد بل سوای بس یو اخیری دغه کو بس بیا پروګرام ختمو ښه وای کنه وای که شي عمر د دنیا 200 کاله که شي عمر د دنیا 200 کاله بیا هم وایه چې روان یم ته سباله ډېر مو ولیدل چې خاورې پې دلی شوې بس دا عبرت پوره دی ما او تاله هر یو نفس په ضرورسکي پیاله د مرګ دا خبره چې بهر نه کې د خیاله پلار دې مړ ني که دې مړ دی ته به همري یو ځل خوله کې به ورځې دغې بلاله د شداد فرعون نمرود پوښتنه وکئ کړکمه توره وکړه ابرهاله لوی بادشاه دی څوک شریک ورسره نشته نه د مال پروا لري نه د بېماله کله وشي چې بادشاه پکې فقیر شي کله بادشاهي ورکي ګداله درپسې د مرګ شاعر عبدالستاره ګیروي به د غرمې له یا بېګاله ډېر ښه ډېره مننه خان جی سوای کافی راغسته نشته خو ځکه څه غلطي ملطي پکې یو سپی مې د ساتلی نه ګلډانګ دی نه ګلټیره الله دې وکړي خیر خو سپي زمونږ اعتبار دی زمونږ څوکیدار دی ګیدړ چې کله سنکي لګوي بیا شپږمګیره الله دې وکړي خیر دیوال نه وهي ټوپه معلومې شه نرتوبه په خولې باندې غپېږي کراس کوي د پیورنیر الله دې وکړي خیر ډېر ښه نور نه راځي دا و چې نظر محمد صاحب او اوس چې دی نو زموږ د پروګرام وخت سر ته ورسېده او اوس چې دی نو بس مونږ به تاسو نه اجازت غواړو دا پروګرام چې مونږ کوم کړی نو دا د مسافرو دپاره دی د مسافرو د خوشحالولو لپاره دی نو که پس خبره د چا ملګري خاطر دروند شوی وي نو بخښنه درنه غواړو معذرت درنه غواړو او انشاءالله که خیر خیریت وي نو په بله هفته کې به بیا زمونږ پروګرام په باندې 8 بجې چې دی نو شروع کیږي په هغې کې مونږ سره میلمه چې دی نو هغه یو نسیم الوهاب دی چې د هغه تعلق مرغوز سره دی او بل چې دی نو بل تاسو ته چې څنګه ما ووی نو د نظر محمد صاحب او علیم بر بل ملګري انتخاب کوي چې دی سره جوړه کې کم ملګری دغه کوي او مونږه اخیره کې د سردار علي ماما هغه سره د راغلو میلمنو او د احمد ډیره شکریا ادا کوو چې دی خپل ټیم وباسه او مونږه څخه رالاله او د مسافرو سره د خپل شعرونه او هر څه شریک کړل او د حسین ملګري هم ډیره مننه چې هغه مونږ سره دوره تعاون وکړو او نن چې کوم پروګرام مونږ وچلو نو دا ټول د حسین په تعاون باندې او دا ټول پروګرام چې نن کوم چلیده نو دا د حسین و خاجي او جاوید ورو ستا سلام چې دی نو مختیار ته را ورسېدو
او که څه خبرې کول ورسره غواړې نو مختیار حاضر دی. وراره خیر علي دا دغه دی جاوید دی جاوید لندن. جاوید السلام علیکم ټولو ته دعا سلام. بس زما ته د حضرت جمال کاکا یو څو شعرونه وامه وایي چې سرتور سر ګرځېدی شي ټوپۍ سکے چې خپې ابلې ګرځېدی شي سبلۍ سکے انو په سنت اچانک مساته پکور کې به ګوتمو په پنډیوالو پیالې سکے او چې ملما پکې د لوګي تسمه کیږي دا غي جوړې کړکی او بلای سکے چې بيزي لته کوتر راولې نشي ته د خلکو ساړې او دلای سکے چې ډوډۍ درته په ناست ملاويږي حضرت جمال ته وزیر ته وای سکے لا غبلغه ک کنه سو پختون بورله کلب پتی مختار جاوید روروای وی ډیر خو او ډیر اعلی یار. استاد ته سنوایو واره اشما دا ځل یار د غره نه دانش راغې نه د پلار راغې بلای نه رویت خان راغې یو وصف خان دی بس چای اوس کوي زایما او دا زما خضر ورواره دی ډېر پروګرام د پاره خصوصي راغلی د اسلام آباد نه ښه ته به دلته کې اوره جمعه باندې پروګرام یا به ګورې ښه نبیله پروګرام دې څه خوښ شه نو بس دا مونږ ډېره مننه ډېره مننه ډېره استاد خیر علي ډېره مننه. نه لکه داسې شته دا زمونږ ملګری دی شاکر الله صاحب ای سی ټي استاد دی ان د دنر دی پروګرام متعلق لګ رائے اخلو چې ډیر دی پروګرام متعلق سوای او چې دا پروګرام مونږه څنګه رائے مونږ لرا کی چې دې مونږ په مخه باندې بوزو. دا پروګرام په ډیر زبردست پروګرام دی. دا حجري پروګرام دی. د سره حجري را بوټیږي د حجري سیستم به دوباره چالو کیدو ولا د کلاش پروګرام دی مخې بوته په دې علاقه کې په دې کلی کې خصوصا او عموما به دې دور اثرې د وجوب سیستم بیا چالو شي ځکه چې وجه زموږ ثقافتي ځای دی یو ماحول یو پروګرام دی دا به ډېر هیڅ په مخکې لري دا پروګرام ډېره مننه صاحبه ډېره مننه. دا یو ملما سردار علي معماري سره راغلی کاري صاحب نو هغه خو چایمس کې خو معذرت غواړم دا یو پروګرام متعلق ته یو تاسو کوم چې دا کاري صاحب زموږ د پروګرام متعلق تاسو څه رائے دا څه اظهار خیال هم دی. انشاءالله دا ډېر ښه پروګرام دی او د دې پروګرام نه دی څه خبره داسې نشي کېدی چې داسې وشي زموږ مشرانو داسې باندې دی اجرو زور رواج به واپس راوځي دا زموږ لپاره ښه دی او موږ ډېر بار دعاګانې غواړو چې مسافران الله پاک خوشحاله ساتي. دا پروګرام مخکې بوزني انشاءالله یا عزت به پسې واشي او د اوسني نوجوانان به یا عزت وپېژني اجرا به وپېژني چې د اجرا یا عزت څه دي او نور پخواني مشران زموږ تېر شوي څنګه دي راتلونکي وخت هم هغه شان نوجوانان تېر شوي انشاءالله موږ دعاګانې وکړو او ټول مسافر د الله تعالی انشاءالله خوشحاله وساتي. ډېره مننه. دا و کاري صاحب او دې ځای کې مونږ سره یو زوړ ملګری چې دی خلیل ماماجي هغه مونږ سره په دې اجرا کې ناست دی نو هغه هم د دې پروګرام متعلق لږه رائے اخلو چې هغه د دې پروګرام متعلق سوی ځکه چې د ټول عمر په کراچۍ کې تیر کړی دی او اوس کلی ته راغلی دی مونږ سره د پروګرام کې ناست دی. ماماجي تاسو سوی د دې پروګرام متعلق خوشحاله شو لکه وړوکی اختر کې زما ډېره مننه. آینده دپاره به مو د پروګرام نه چې څومره د کلي کې مو به هر هفته کې راځم ډېره مننه جي مسافرو ته زما داسې لکه د اختر چې مبارکي ولا زه ورکوم ډېره مهرباني ډېره مننه جي ډېره مننه ډېره مننه. احمد خان ډېره مننه جي